وایي حضرت عزیر علیه السلام یو ورځ په لاره باندې تېرېدل، ویې کتل د علاقې ته د خلکو ته دا ټول ګډ وډ راپرېوتلي وو، غورځېدلي وو، خلک پکې انتهایي زیات شهیدان شوي وو. نو ده سوال وکړو چې الهه دا به بیا راژوندي کېږي، دا کلی به بیا آبادېږي، مخکې څنګه سرسبز و دا بیا هغسې جوړېږي. نو ده دا سوال دې دپاره وکړو چې ده د زړه اطمینان وکړي. الله په دوباره د خلکو مخلوق را ژوندي کېدلو باندې خو یقین و، خو دا زړه یې اطمینان شي. دا سوال یې دې دپاره وکړو د الله جل جلاله نه. نو دغه علاقه او دا کلی ځکه ګډوډ و چې بختي نصر باچا په دې باندې حمله کړې وه. بختي نصر باچا دا کافر بادشاه او په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې وه. په ټوله دنیا باندې علماء کرام فرمایي 4 کسانو بادشاهي کړې ده. یو حضرت سلیمان علیه السلام، یو حضرت سلطان ذوالقرنین، دا 2 پکې مسلمانانو او 2 پکې کافرانو چې یو بختي نصر او یو نمرود. نو دې بختي نصر باچا په دې فلسطین باندې حمله وکړله او د فلسطین کې چې مسجد اقصی دی دا شهید کو، ګډ وډې کو، خنزیران راوستل، هغې پکې وسرول، ویې ګډول، ګرځېدل پکې. نو په دې وخت کې عزیر علیه السلام دا سوال کو چې الهه دا کلی به بیا هم جوړېږي. نو کله چې دا خبره وکړل نو حضرت عزیر علیه السلام باندې الله تعالی خوب راوستلو، یا یې وفات کو. نو دې چې کله وفات شو نو 100 کاله دې خوب باندې ویده پروت و. چې کله واپس 100 کاله بعد الله جل جلاله راپورته کړو، دا واقعا الله تعالی قرآن عظیم الشان کې ذکر کوي. کله چې د خوب نه راپورته کړو نو عزیر علیه السلام ته الله جل جلاله د وحی په ذریعه سره فرمایي چې زما پیغمبر څومره وخت تیر کو، ته چې ویده وې بیرته راپورته شوې څومره وخت تیر کو. نو حضرت عزیر علیه السلام مبارک ورته فرمایي الهه یو ورځ مې تېره کړې ده، خو چې لمر ته کله وکتل که نه وایي الله کم یو ورځ به مې تېره کړي یا بعضې حصه د ورځې مې تېره کړي. یعنې د 100 کاله په دې خوب کې یا د مرګ په حالت کې تېر کړي وو، خو بیا هم دته داسې نه محسوس شوي چې ما 100 کاله تېر کړي دي. خو چې کله راپورته شو الله تعالی ورته ویل چې کوم خوراک تا سره او کوم طعام او اسکاک هغه اسباب تا سره هغې ته وګوره. نو انګور ورسره، انځرو او د اسکاک اوبه یې ورسره، نو هغې ته چې وکړل ښه تازه پراته ول. 100 کاله بعد هم دا داسې تازه پراته ول. خو دی چې په کوم خر باندې ناست و هغې ته چې وکتل نو هغه په 100 کالو کې هډوکې ټول ریزه شوی. نو هغې ته چې وکتل نو وایي عزیر علیه السلام تا یو ورځ نه تېره کړې، تا 100 کاله تېر کړي دي. خر ته وګوره بیخي ختم شوی دی، او طعام ته وګوره، زه داسې خالق او ساتونکی ذات یما چې دغسې ساتنه بیا د شیانو کومه. او تا چې وویلې عزیر علیه السلام چې دغه ټول دغه چې څومره علاقه دا به څنګه دوباره راژوندي کېږي، ته د خپل خر ته ګوره چې زه څنګه راژوندی کړم. علما کرام فرمایي په دغه خر باندې لږه واځدل دغه هډوکي سره یو ځای شول، څومره د خره هډوکي چې وو دا سره یو ځای شول. د هغې نه بعد لږه غوښه پکې یو ځای شوه. بیا الله جل جلاله فرشته راولېږله او روح پکې پوک بیا پکې روح درنه شو او خر چغې شروع کړې. نو عزیر علیه السلام بیخي اطمینان وشو چې الهه ته خالق ذاتي دوباره راژوندی کېدونکی ذاتي. نو د دې نه بعد عزیر علیه السلام هغه خپلې علاقې ته واپس راغی، چې کوم علاقې نه دی تللی او هغې ته واپس راغی. نو خلکو ته وایي چې زه حضرت عزیر علیه السلام یم او 100 کاله ما باندې الله تعالی خوب راوستلی او ما باندې داسې تېر شوی لکه یو ورځ. نو دومره وخت راباندې تېر شوی. اگر ته عزیر علیه السلام نه او ډېر پخوا نن 100 کاله مخکې وفات شوی دی، ته عزیر علیه السلام نه وایي زه عزیر علیه السلام یم، زه الله تعالی وفات کړی. نو یو بوډۍ ښځه وه هغه ورته راغله، وایي که ته رښتیا هم عزیر علیه السلام یې هغه مستجاب الدعوات څنګه وایي چې دعا وکړله الله تعالی به قبوله کړله. نو زه په سترګو ړنده یم، ما ته دعا وکړه که زما سترګې ښې شوې نو ته به عزیر علیه السلام یې. نو هغه ورته دعا وکړه چې الهه دې بوډۍ ښځې ته سترګې ورکړي. نو هغې بوډۍ ښځې چې وې سترګې یې روغې شولې، په سترګو باندې بنا شوله. نو ټول خلکو ومنل چې او د عزیر علیه السلام د دوباره راژوندی شوی دی او دا ټوله قصه یې ورته وکړله. یو بل سړی ورته راغی وایي عزیر علیه السلام چې او هغه تورات په حفظ باندې یاد کړی. آیا ستا تورات یاد دی؟ او زما تورات یاد دی. په هغې وخت دا د قرآن عظیم الشان ګوره صرف معجزه چې څوک یې په حفظ یادېدلی شي، نور یو کتاب هم څوک په حفظ نشي یادولی. خو دا د عزیر علیه السلام معجزه وه چې تورات یې په حفظ باندې په یاده یاد کړی. هلته هېچا هم تورات په یاده نه شو زده کولی، خو عزیر علیه السلام په یاده یې زده کړی، هغه یې ورته واورولو چې واقعا ته خو عزیر علیه السلام یې. نو دا ټوله قصه یې ورته وکړله، هغه کلی واپس آباد شو. نو دا قصه په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله په 3مه سپاره کې ذکر کوي د دې دپاره چې الله جل جلاله ګوره داسې خالق ذات دی چې داسې ریزه هډوکي چې بیخي ختم وو
هغې کې واپس غوښه پې چلاو کړه وایي چوله پې روح یې پکې واچوله را ژوندی کړو نو ګوره دا څومره انسانان چې دي که هر څومره خاورې شي د باس بعد الموت د بیا را ژوندي کېدو لپاره دا قوي دلیل الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې وګرځولو او ذکر یې کړو د عزیر علیه السلام دا واقعه